السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو دا د یو ځل بیا د انګلیسي خپرونه پیل شوه ورته غوږ شئ او شیر کړئ او زموږ چینل کې ګډون وکړئ نو راځو ایکسپیرینس مینز تجربه تجربه ججمنت معنی قضاوت فتوا یا حکم ریکویسټ غوښتنه کول درخواست کول یا ریکویسټ معنی درخواست کول یا غوښتنه کول او څلورم reside means اوسېدل صحیح ده reside اوسېدل result نتیجه پایله صحیح ده بل ورځ دی visible د لیدلو وړ چې یو شی د لیدلو وړ وي هغه ته په انګلیسي کې visible وایي او راځو بل لغت ته likely شاید یعنی likely means شاید صحیح ده او راځو وروستی لغت ته normal معنا چې یو شی عادي وي یعنی خپل حالت کې نورمال حالت کې وي هغه ته په انګلیسي کې څه وایي normal نو دغه د نن ورځې انګلیسي خپرونه زموږ چینل کې ګډون وکړئ انشاءالله تاسې به هره ورځ انګلیسي خپرونې اورئ